لغمان کې د ملي امنیتي ځواکونو په اړیکو کې 1802 د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د هستوګنې نمرو د ویش چارې رسما پیل شوې. په یادو مراسمو کې چې نن پنجشنبه د ثور په 15 نیټه له غرمې وړاندې ترسره شول، پکې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ سربیره، مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار، امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل، ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادي، د قرغۍ ولسوال نصیر احمد همت، د دې ولسوالۍ ښاروال زیارمل الکوزي، د یو شمېر ادارو، ملکي او نظامي مسؤلینو او د شهید شویو کورنیو غړو او معلولینو ګډون کړی و. لومړی لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ ویل د دې ولایت په کچه 21 ښارګوټي لرو، 8 پروژوي دي چې ویې د هر ډول ستونزو څخه پاک دي. نوموړي زیاته کړه په دې 21 ښارګوټو شاوخوا له تېرو 1400 کلونو څخه پرې د اشخاصو لخوا دعوې او لانجې روانې وي چې تر ډیره دغه چارې شفافي کړي دي. لغمان ولایت په کچه 21 ښارګوټي منګ لرو، په دې کې 8 پروژه‌یي کارونه دي چې الحمدلله تر ډیره حده پاکه سوي دي. او ښارګوټي پاک سوي دي، اما د 21 ښارګوټي له تیرو 11 بلکې 12 کالو را په دې خوا جنجال، منازعه، دعوا دا شی پیلوي. هغه ویل غاصبین د قانون د تطبیق په وخت کې له ولس څخه استفاده کوي او ولس د امنیتي ځواکونو پر وړاندې سپر کوي. ښاغلي ننګ د ټولو ولسونو څخه غوښتنه وکړه چې د غاصبینو د شا څخه لرې شي تر څو یې پر وړاندې قانوني چلند ترسره شي. غاصب زورواکی وجود لري، اما قوم یې مخې ته دیوال کړی ده. دوی قوم را مخته کوي، د قوم بچي غریب او غربه زمونږ د قوتونو مخې ته وړاندې کوي چې گویا د قانون تطبیق نشي کړلی او د سوټۍ که لګېږي په غریب ولګېږي، په بیچاره ولګېږي. نو زما عرض ولس ته دا ده چې له دې غاصبه، له دې منفعت طلبه، له دې قلدور نه ځان خلاص کا. والي ننګ ویل هڅه کوي چې د لغمان هر ادنا بچي ته په عزت سره د یوې قانوني نمرې سند ورکړي. نوموړي ویل په دې ولایت کې د افغانستان د مجاهدینو د ورځې لمانځلو څخه وروسته 1802 د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شهید شویو سرتیرو کورنیو ته د یو قانوني هستوګنځي نمرې د ویش لړۍ نن رسما پیل شوه او په راتلونکي کلونو کې به دا ورځ په همداسې یو نیک کار سره لمانځو. زه غواړم د لغمان ادنا بچي ته په عزت سره نمره ورکم، ځمکه ورکم، ټولو ته ځمکې ورکوو، ټول ولس ته یې ورکوو، اما په سیستم سره، په قانون سره. دویمه خبره، دغه د شهیدانو او د امنیتي ځواکونو د ورثو لپاره د ځمکو ویش نن موږ په دې مناسبت ترتیب کړه چې نن د اسلامي انقلاب د 28مې کلیزې د بریا ده. نو موږ د انقلاب برای بعد له دې هر کال په دې لمانځو چې یو نیک کار پکې وکړو. په دې ځل 1802 کسانو شهیدانو کورنیو ته، زموږ د قهرمانانو کورنیو ته، زموږ د جهاد او د جنگ او د جګړې د معلولینو افرادو ته، او زه چې جهاد وایم د پرون جهاد او د نن جهاد موږ ته برابر ده. هغه ورځ هم د وطن لپاره، د ناموس لپاره، نن هم زما سرتیری د وطن او د ناموس لپاره د قهرمان په توګه جهاد کوي. هغه څوک چې په غره کې ده، هغه څوک چې توپک ګرځوي د ولس پسې، هغه متمرد او باغي ده، بل تعریف نه لري په شریعت کې. د هغې توپک باطل، دوی باطل، کار یې خراب، تاواني وطن ته، دین ته، اسلام ته، پښتون ته، ټولو ته. نعره تکبیر، نعره تکبیر. ښاغلي ننګ د شهیدانو هغه کورنۍ چې د نمرې تعرفه په لاس لري غوښتنه وکړه چې راشي او په خپلو نمرو کې کار شروع کړي. والي ننګ ټولو اړونده ارګانونو مسؤلینو ته دنده وسپارله چې د هر زورواکي او غاصب پر وړاندې ودرېږي او د نیولو څخه وروسته د عدلي او قضایي ارګانونو ته د قانون د تطبیق په موخه وسپاري. له هغه چا چې نمرې ورکړل سوي دي عاجل د خپل ډبرې کېږدي، دوی د کار شروع کړي. د دوی تادیات د پیسو د وزارت دفاع او داخلي او د امنیت ملي لخوا سوي دي، پیسې ورکړل سوي دي، د ځمکې قیمت یې ادا سوی ده. د هغوی چې ادا سوي دي هغه د عاجل خپلې نمرې شروع کړي. او څلورم پیام دا ده چې که د ولس په منځ کې د خپل اتفاق بساتو. ګوره نن 1800 کسان تاسو ته عادي خلک ښکارېږي، د موږ موټی به یو وي، لاس به هم یو وي، چې غاصب هم مخې ته درېدو موږ ټول یو ګروپ یو کول. نو د یو او آخري پیام دا ده چې زموږ امنیتي مسؤلین، ولایتي محلي مسؤلین، زما مرستیال او زما ولسوال چې زما مرستیال ده،
دوی مکلف دي له خپل امنیتي ځواکونو سره چې د هر تخلف زورګوی او اضافه ستاني په وړاندې دوی قانوني اقدام وکړي، گرفتاری وکړي. ستاسې لاس نن آزاد ده، دستي خلک نیسئ چې تجاوز کوي، غصب کوي، تخلف کوي، بندي کوي. په ورته مهال د قرغیو ولسوالۍ ښاروال زیارمل الکوزي ویل یاد ښارګوټی د فرمانخیلو په ساحه کې په 1533 جریبه ځمکه کې جوړیږي. هغه ویل د شهیدانو کورنۍ تعرفي په لاس لري، خو د اجتماعي او تخنیکي ستونزو له امله لا خپلې نمرې نه وې ترلاسه کړي. یاد ښارګوټی د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د فرمانخیلو په ساحه کې جوړ شوی. دا ښارګوټی په 1493 کال کې جوړ شوی چې د کلونو راهیسې تر 98 کال پورې دغه ښارګوټی د اجتماعي او تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلی و او د ځینو خودغرضه اشخاصو د شخصي منافعاتو لپاره د دغه د شارک خطاندازي چارې بندې شوي وي، چې خوشبختانه د جناب والي صاحب د هدایت لاندې د ولسوال صاحب او د موږ په دغه اداري کوم ماموریت چې دا موږ روان کړی د دې په دې دوران کې دا د خپل ماموریت یو غټه لاسته راوړنه بولو چې دغه د شارک د خطاندازي چارې عملاً موږ نن شروع کړي او ټول هغه شهیدان او وارثین او معلولین چې چاته په دې شارک کې نمرې ورکړل شوي دي چې هغې درې شي هر سړي ته خپله نمره ښودل کېږي، په خپله نمره کې د عملاً کار شروع کړي او هغه اشخاص وو چې تعرفي اخیستي وي، پیسې د ښاروالۍ اکاونټ ته نه دي تحویل کړي، هغې نه احترامانه خواهش کوو چې خپلې پیسې ادا او خپل د نمرې مربوطه سند ملکیت واخلي او خپل تصرف د په یاده نمره کې عملاً شروع کړي. الکوزي زیاته کړه د څو خودغرضو اشخاصو لخوا د یاد شهرک چارې له ځنډ سره مخ شوې وې چې خوشبختانه نن رسما د ویش لړۍ پیل شوه. نوموړي ویل د لغمان والي په هدایت او د قرغیو ولسوال او زموږ د همکارانو په واسطه د یاد ښارګوټي د خط اندازۍ چارې شروع شوې. ښاروال الکوزي ویل په یاد ښارګوټي کې ټولې اسانتیاوې په پلان کې ځای پر ځای شوي چې په جوړېدو سره به یې د ښارګوټي هستوګن ترې استفاده وکړي. دغه شارک په 1533 جریبه ځمکه کې جوړله چې مجموعاً 1802 رهایشي نمرې دي. کوم ځانګړتیاوې چې هستوګنیز شارک دپاره پکار دي هغه ټولې په دغه پلان کې په نظر کې نیول شوي دي، که هغه د کلینیک بخش ده، که هغه د تعلیم بخش ده، که هغه د امنیت بخش ده، که هغه د سپورټ بخش ده، که د کلتور بخش ده، ټول هغه سهولتونه یا ضرورتونه چې یو هستوګنیز شرکت شارک ورته ضرورت لري هغه ټول موږ په دې شارک کې په نظر کې نیول شوي دي او چارې عملاً روان دي او سر له نار څوک کولی شي چې خپله نمره خپل تصرف لاندې راولي. په همدې حال کې د امنیتي ځواکونو په لیکه کې د یو شهید شوي سرتیري وارث مجلس نامي وویل د دولتي ارګانونو څخه خوښ یو چې موږ ته زموږ د شهید د کورنۍ لپاره د هستوګنې نمره راکړه. هغه ویل یادې نمرې د جوړېدو څخه وروسته به د شهید شوي سرتیري کورنۍ او بچیان پکې ژوند کوي. موږ وروره موږ دا ټول د دولتي ارګانونو ټولو نه موږ خوښ یو چې دوی موږ سره ښه وضع وکړو، ښه اخلاق سره موږ ته نمرې ښیي. دا یعنې ډېر ښه ورځ وه، ښه کار وسو. دا ټول څوک چې دغه قانون کې څوک کار کوي ټولو نه موږ خوشحاله یو. د 6 کاله کېده روانو، دا 6 کاله کې چا هم دا ورقه نه جګوله. اوس دا د والي کور آباد چې دا خلکو دا ورقه جګه کړله، دا د ښاروالیو دا د ولسوالانو ټول کور آباد چې دا کار یې وکړو، موږ دې نه ډېر خوشحاله یو. ډېر یعنې ډېر ښه ورځ ده چې نن دا موږ ته دا خبره یې وکړه. مجلس د لغمان والي او قرغیو ولسوالۍ ښاروال څخه مننه وکړه چې د یاد ښارګوټي پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي.